السلام علیکم څنګه یاست ښه جوړ یاست تکړه یاست په خیر یاست ښه خو باید زیاړ یاست تکړه یاست نور وخت نه ضایع کوم تر دې چې ډایرکټ پر سبجیکټ خبرې کوو سبجیکټ مو د چی سره اخیستی هغه د بایو کیمسټري څخه راخیستی دی د بایو کیمسټري په لغات به یې په ساده خلاص کړم بیا به ځو مخته بایو چې د ژوند ته وایي کیمسټري چې د هغه کیمیاوي مواد ته وایي دا ویډیو جوړېدل چې دی دا اکثر د لیبارټریانو دپاره دی څه ده نو نور هم د کیمیاوي ریاکشن دپاره خو دی خو لیکن د لیبارټریانو دپاره بیا ډېر د لیبارټري ټیکنیشنانو دپاره څه ده نو وخت مو نه ضایع کوم تر دې چې ډایرکټ زو پر سبجیکټ خبرې کوو سبجیکټ مو د چا سره اخیستی د هغه ریاکشن ټایپس یعنې د غبرګون ډولونه کوم چې زموږ په کیمسټري کې چې کوم یي یعنې بایو کیمسټري کې چې کوم ریاکشن یي یعنې کوم غبرګون چې یي د هغو ډولونه صحیح ده نو دا ډولونه څو دانې دي څو قسم دي دا درې قسم ډولونه دي صحیح ده اول دی اینډ پوینټ بل دی کینیټیک او بل دی فکس ټایم کینیټیک ریاکشن صحیح ده نو اوس موږ پر اینډ پوینټ باندې ویډیو جوړه کړې ده په اخره کې به ته ووینې او کینیټیک چې دی او د فکس ټایم چې دی دا به اوس په دې باندې ویډیو ته جوړه کړم صحیح ده نو کینیټیک ریاکشن چې دی د دې یو تعریف به زه تاته وکړم بیا به ځو مخته Chemical kinetic can be defined as the investigation of chemical reaction rates and the molecular process by which reaction occurs where transport is not یعنی کیمیاوي یا کاینټیک تعریف کیږي د کیمیاوي تعامل نرخ تحقیق او د مالیکولي پروسس په واسطه چې تعاملات واقع کیږي چې ترانسپورت شتون لري دی څه وایي د کینیټیک ریاکشن چې دی کینیټیک ریاکشن و هغه ریاکشن ته وایي یعنې یو هغه محترک غبرګون ته وایي چې کوم کې ګراف وي په کوم کې چې انکیوبیشن نه کېږي کوم چې هغه په هغه ریاکشن یعنې چې ته سره جوړ کې دی یو دم مشین ته ورکړې یعنې چې دی ټایم ونه لري یعنې د باندې چې ته د باندې دی ټایم ونه کړي په مشین کې دننه دی ټایم واخلي یعنې دی په مشین کې دننه یو ګراف وي یو دغه وي د ګراف نښان وي یا یو دغه پکښې وي څه دا خو تعریف شو تر دې چې اوس مخته ځو په مخته تګ پورې زه څو جملې نورې په یاد وساتې بره دې بیا دلته یو کوچنی عکس هم در ښکاره کوم ګراف هم در ښکاره کوم به دې خپله سر په خلاصېږي کاینټیک ریاکشن انکیوبیشن نوټ هیو یعنې انکیوبیشن نه لري امیډیټلی ریډ غواړي امیډیټلی به ته په مشین باندې دا څښې او دی ګراف لري هیو ګراف لري ګیټینګ ټایم یا ډیلی ټایم ورته وایي یعنې دی ټایم اخلي یعنې 3 څخه د 4 منټه څخه دننه په مشین کې اخلي صحیح ده اوس دا یو عکس دی دا ورته وګوره په دې کې ما دا هغه لیکلی دی اګزامپل لپاره مې جي پي ټي ور اس جي پي ټي راخیستی دی یا الکلاین مو راخیستی دی ښه نو اوس مو جي پي ټي راخیستی ده جي پي ټي دپاره ما ریجنټ اخیستی دی 550 مایکرون سیرم ور دا سیرم چې دا ماشې مې ور واچول دستې به زه مشین ته ورکوم یعنې مشین ته چې ما ورکړي دا ټیسټ مشین چې دی هغه به بیا په ده باندې ټایم اخلي ګراف جلا درکوي او دغه چې دی جلا درکوي ټایمینګ لږ ټایمینګ اخلي په دې کې دې سر نه خلاصوي دا یو ګراف وګوره دا ګراف لږ پورته تللی دی بیا به ته کښته راغلی دی یعنې د ده مقصد دا دی چې زه به یو اسانه طریقه باندې سر د خلاص کړم اګزامپل باندې لکه اوس چې ته روان یو ځای نو لارې کې ته روان یې کله یو ځای ودرېږې هلته دې خوراک وخوړی بیا مخ ته ځې بیا دې خوراک وخوړی بیا ځې مخ ته خوراک ته لیکن ته په تګ کې روان یې صحیح د دې اګزامپل دا رقم دی دا ګراف وګوره دا ګراف چېرته ګورې د دې دا رقم دی دونه سخت پروسس نشته صحیح مطلب دا دی چې په یاد ساته چې اینډ پوینټ چې دی هغه ټسټونه چې دی په واټر باد کې ږدول غواړي بیا دغه بعد مشین ته ورکوي مشین ټایم باندې ژر ورکوي بس رزلټ او کینیټیک چې دی هغه ټایم نه غواړي واټر باد ته نه غواړي چې څنګه ته مکس کړي بس ډایرکټ به مشین ته ورکوي چې دی مخ ته پروسس په روان کړي هلته بیا دی څه چم کې په مشین کې دننه دی ګراف لري ټایمینګ لري او ټایمینګ بعد بیا ته تا ته رزلټ درکوي دا د کینیټیک ریاکشن پروسس دی صحیح ده اوس راځو فکس ټایم فکس ټایم چې دی فکس ټایم به چې دی د دې ډیفینیشن به درته وایم بیا به ځو مخته ډیفینیشن خو ډېر دی خو لیکن بیا هم فکس ټایم از کینیټیک 2 points in method and kinetic method is mixture دی صحیح ده دا میکسچر دی دا کینیټیک څه دی صحیح ده میتر دا دغه شو د ثابته وخت یعنی کینیټیک دوه نقطې میتر دی د فای ټکي او د محترک میتر ترکیب دی ښه نو دی څه وایي د دې مقصد چې دی وایي دا فکس ټایم چې دی فکس ټایم چې دی هغه د دواړو میکسچر دی د دواړو میکسچر دی که ما ډیفینیشن زه غلط کړی بیا ته خپله سم وایي د دواړو میکسچر دی میکسچر مطلب دا دی چې اوس دلته یو ګراف ته وګوره دا ګراف ته لوړ ا هم شته لاندې
ټي هم شته، دواړه 0-0 روان دي. لیکن د سټاپ هم وایي دلته په ما بینچ کې سټاپ چې ولی یعنی د هم سټاپ وایي هم ټایمینګ نه لري، مطلب د دواړو میکسچر دی. د دې اګزامپل دا رقم دی کله یوریا کراتیني دا نه دی د دې دواړو دا فکس ټایم ده څه ده فکس ټایم دونه دغه غټ پروسس نه لري څه ده دې ته 2 پوینټ هم ورته وایي کېږي یعنی میکسچر چې ورته وایي کېږي دواړو د دې ډیفینیشن دغه ګراف او دغه سیسټم وکړو. په ویډیو مو سر خلاصوي لږ خو کوشش کوو چې شیر یې کړئ لایک یې کړئ څه ده.